او بیا ډیر ښایسته ځکه شو زموږ ټول ملګري ټول راجمع شو. بختیار خټک هم راغی. نو بختیار صاحب دا راته ووایي چې د عید ملن پارټي دا ما اوس وکتل د ابوظبي نه هم پکې ملګري راغلي د ټولو سټیټونو نه راغلي او بیا دا کټ چې دی ماشاءالله که نه پون کټ دی. تاسو اختر ډېر مبارکي بونیري صاحب. اول زه ډېره بخښنه غواړم ما دا لباس بالکل د بون کټ ته ناستي واله نه دی خو ما بیا هم دا لحاظ وکړو چې زه لنګې ته یا کښې ته کېناستې مشرۍ سیټ باندې بونیري صاحب کېنولو او ما ویې تاسو به اوس وایي چې ما سره ښکلي هلک ناست دی. تاسو ما ته اکثر هلک وایي زه ډېر خوشحال شوم که نه هسې دی خو یې هلک د یاري غږ کولی نه شم د سوال یاري د اوس به دړې وړې شي نه. بهرحال ډېر ښایسته تاسو ګورئ دومره ښایسته بانډار را جوړ دی عزتمندو د پښتنو دا ښایست دی دا په نړۍ کې هر چېرته وي دوی دا خپل انداز دی خپل په دې ډول باندې دا مونږ اختر نمانځو او د دې نه تاسو اندازه کولی شئ د امن امان په حواله باندې. نو شکر الحمدلله چې په هر حواله باندې مطمئن یو اطمینان دی او په ژوند کې ما اولنی اختر دی چې د وطن نه بهر او الحمدلله چې واړم را سره دلته کېږي نو مونږ ښه چکر و سیلونه مو هم وکړه او چوټي ونه چوټۍ نه مو خوند اخیستو دا پکې اوس بیل مزار ماحول را جوړ شو او